واړه جمادات او نباتات حمد ثنا وایي الله الله وایي الله 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 وایي الله الله زمکي اسمان د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج شان لري اوچت ربا ستر دي د قدرت ربا ټول جهان منلی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج درنو اوریدونکو په ګناهونو کې هغه ګناه چې الله رب العزت په هغې باندې ډیر سخت خفه کیږي هغه د قتل ګناه ده یعنی د یو مسلمان په ناحقه باندې وینې تویول د قیامت په ورځ به الله رب العزت تر ټولو سخت عذاب هغه چاته ورکوي چې نبی یې په قتل رسولی وي یو پیغمبر یې وژلی وي هغه کس به هم د سخت عذاب وړ وي چې کوم امام یې وژلی وي یا یې کوم داسې عالم په شهادت رسولی وي چې د هغه عالم دنده امر بالمعروف او نهی عن المنکر وه له قصده د یو مؤمن د قاتل ځای تلپاتې دوزخ دی لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې دا هم فرمایي اگر که ځینې مفسرین د خالدن نه مکس طویل اخلي په قاتل باندې الله رب العزت غصه وي په قاتل باندې د الله رب العزت لعنت وي د قاتل لپاره ډیر سخت عذاب تیار شوی لنډه دا چې درنو اوریدونکو قتل سخته ګناه ده له همدې امله الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة مائده کې فرمایي من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا له همدې امله موږ پر بني اسرائیلو دا فرمان لیکلی و چا چې یو انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په ناحقه وواجه داسې وګڼه لکه هغه چې ټول انسانان ووژل او چا چې څوک له مرګه وژغوره داسې وګڼه لکه هغه چې ټولو انسانانو ته ژوند ور وبخښه د بخاري حدیث دی راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په مؤمن باندې د دین له امله تر هغه وخته پراخي وي تر څو چې په ناحقه وینه تویې نه کړي خو چې کله هغه په ناحقه باندې وینه توی کړه دا پراخي په هغه باندې محدودیږي همدارنګه د بخاري بل حدیث دی راوی د حدیث دلته هم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په ناحقه قتل کول داسې دي لکه یو کس چې کومې کندې ته پرېوځي او د راپورته کېدو یې هیڅ لاره نه وي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به مقتول قاتل راوړي، د قاتل تندی او لاس به هم د مقتول په لاس کې وي، د مقتول څخه به وینه روانه وي، مقتول به الله ته ووایي یا ربي سل هذا فیما قتلنی، ای زما پروردګاره له دې قاتل نه پوښتنه وکړه چې زه یې ولې ووجلم. دا د ترمذي حدیث دی. یوه ورځ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د کعبې په لور ولیدل او وی ویل څه د عظمت دی او څه د حرمت دی، خو د الله رب العزت په وړاندې د یو مؤمن عظمت او حرمت له تا هم ډیر دی. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې داسې کس ووژني چې معاهده ورسره شوې وي لکه اهل هنود یا زمیان، هغوی به د جنت بوی هم حس نکړي په داسې حال کې چې د جنت خوشبو د 40 کالو د مزل په اندازه تر لرې ځایه رسیږي. دا د هغه کس د وژلو سزا ده چې د الله رب العزت دښمن وي، له مسلمانانو څخه امان غوښتی وي او بیا د مسلمانانو وطن ته راغلی وي. کله چې د داسې کس د وژلو دومره لویه سزا ده، نو د مسلمان د وژلو به څومره لویه سزا وي. کله چې یوه ښځه له دې امله دوزخ ته تلی شي چې پشو یې وږې او تږې ساتله تر دې چې هغه پشو مړه شوه، نو په ناحقه به د یو مسلمان د وژلو څومره لویه سزا وي. د بخاري حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مؤمن ته کنځل کول فسق دی او وژل کفر دی. څومره په ناحقه وینې نن ورځ زموږ په وطن کې تویېږي. د مؤمن په قتل باندې او د یو مؤمن چې په ناحقه باندې وینه تویېږي الله رب العزت سخت ناراضه کیږي، الله خفه کیږي. الله رب العزت دې موږ د خپلو حکمونو او د اوامرو پابند وساتي. همدارنګه درنو اوریدونکو په ګناهونو کې بله سخته ګناه چې الله رب العزت پرې سخت خفه کیږي هغه د زنا قبیح عمل دی. زنا ډیر لوی فساد دی، ځکه زنا د دې دنیا د مصلحتي نظام خلاف کار دی، ځکه نسب پکې محفوظ نه پاتې کیږي، د شرمګاه حفاظت پکې نه کیږي او له امله یې په زړونو کې بغض او عداوت پیدا کیږي. د زنا له امله نور ناولي شیان هم پیدا کیږي. له همدې امله الله رب العزت په قرآن کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو احادیثو کې د زنا سزا یاده کړې ده. امام احمد رحمه الله فرمایی لا اعلم بعد القتل النفس شیئا اعظم من الزنا. ما ته نه ده معلومه چې د قتل وروسته به له زنا څخه لویه ګناه وي، یعنې د قتل نه وروسته سخته ګناه هغه زنا ګناه ده. الله رب العزت په سورة فرقان کې فرمایي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هغه کسان چې له الله رب العزت نه پرته کوم بل معبود نه بلي، هغه نفس په ناحقه نه وژني چې الله رب العزت حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کیږي، خو هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپلې ګناه بدله عمومي. د قیامت په ورځ به هغه ته عذاب ورکړی شي او په همغې کې به د تل لپاره ذلیل پروت وي، مګر دا چې له دغو ګناهونو څخه وروسته توبه ویستلې وي، لکه چې الله فرمایي الا من تاب. الله رب العزت په خپل کلام کې د زنا یادونه د قتل او شرک سره یو ځای کړې ده. د زنا سزا یې هم ښودلې ده. د ګناه لومړنی پاټک هغه بدنظري ده،
له همدې امله الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي چې خپل نظرونه ښکته وساتئ ځکه د ډیرو ګناهونو پیل له سترګو څخه کیږي تر ټولو وړاندې سترګې لګیږي بیا خیال پیدا کیږي بیا د ګناه په لور قدم پورته کیږي بیا لاسونه او پښې حرکت وکړي او په پای کې د خاص اندام لخوا تصدیق وشي علمای کرام لیکي چا چې د څلورو شیانو ساتنه وکړه هغه د ټول دین ساتنه وکړه اول د نظر ساتنه دویم د ژبې ساتنه دریم له بدو خیالونو څخه د ځان ساتنه څلورم د ګناه په لور له قدم پورته کولو څخه ځان ساتنه د ګناه همدغه څلور دروازې دي انسان ته پکار ده چې له زنا څخه هم ځان وساتي او د زنا له اسبابو څخه هم داسې نه وي چې د زنا اسباب په انسان کې داخل شي او هلاکت ته برابر شي الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي چې تاسو د نظر ساتنه وکړئ د الله رب العزت دا حکم هم ورونو ته دی او هم خویندو ته دی ځکه د نظر له ساتلو سره د شرمګاه ساتنه کیږي چا چې سترګې ټیټې وساتلې هغه ځان له هلاکته وساته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نظر د شیطان له زهر لرونکو غشو څخه یو غشی دی چا چې د کومې نامحرمې ښځې څخه خپل نظر د الله رب العزت د رضا لپاره ټیټ که رسول الله وایي اورث الله قلبه حلاوة الى یوم یلقاه نو الله رب العزت به ده ته داسې خوږوالی پور په برخه کړي چې دا به یې د قیامت په ورځ محسوس کړي په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی د یو ځل سترګو پورته کېدو او وروسته د دوهم ځل لپاره سترګې مه پورته کوئ مه ورګورئ ځکه د غلطي لومړی نظر بخښل کیږي او د دوهم ځل نظر پورته کېدو اجازه نشته همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي چې د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم خپل نظرونه ښکته وساتئ او د خپلو شرمګاو حفاظت وکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې په لاره کې له کېناستو څخه ځان وساتئ په عامو لارو کې مه کښېنئ صحابه و کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ای د الله رسوله ځینې وخت زموږ ناسته اړینه وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه که چیرې تاسو خامخا په لاره کې کینئ نو د لارې حق ادا کړئ صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله د لارې حق څه شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته ځواب ورکوي غض البصر وکف الاذى ورد السلام سترګې ښکته ساتئ چاته ضرر مه رسوئ او د سلام ځواب ورکوئ هغه بې مسؤلیته ځوانان چې نن ورځ د لارو په سر باندې درېږي خلکو ته تکلیف او اذیت ورکوي هغوی د الله رب العزت نه وویریږي رسول الله د دې نه منع کړې ده ډیری وخت انسان د سترګو له امله په ګناه کې ښکیلیږي تر ټولو وړاندې سترګې لګي بیا شهوت په حرکت راشي د شهوتونو له حرکت وروسته د ګناه اراده پخه شي کله چې اراده ښه پخه شي نو په پای کې له انسان څخه ګناه وشي علمای کرام لیکي الصبر على غض البصر ایسر من الصبر على الم ما بعده د سترګو له ښکتوالي څخه چې کوم تکلیف در رسي په هغې صبر کول له هغه تکلیف څخه آسانه دی کوم چې د بدنظري څخه وروسته درته رسي انسان چې کله بدنظري کوي
په هغې وس هم نه رسی او صبر هم نه کوي، یوازې ارمان کوي. په دې کار کې انسان ته ډیر تکلیف رسی چې صبر هم ونشي کړی او په کار کولو یې وس هم نه رسی. الله رب العزت دې موږ د خپلو حکمونو پابند او د اوامرو پابند ولري. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. واړه جمادات او نباتات حمد ثنا وایي، الله الله وایي، الله الله. زمکې اسمانونه او هم عرش معلا وایي، الله الله وایي، الله الله. شان لري او چتربا ستر دي د قدرت ربا، ټول جهان منلای. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. ځینې وخت انسان د خپلې ژبې نه داسې کلمات او خبرې را اوباسي چې د هغې وجې نه انسان په ګناه کې ښکیلیږي او دا به لا خبر نه وي. په ژبه یوازې هغه خبرې وکړئ چې دین ته پکې ګټه وي. کله چې کومه خبره کیږي باید ولیدل شي چې په دې کې ګټه ده او که تاوان. که ګټه پکې نه وي نو له سره باید هغه خبره ونشي، او که ګټوره هم وي نو بیا هم باید ولیدل شي چې دا ګټوره ده او که له دې بله هم ګټوره شته. د انسان ژبه د ده د زړه ژباړه کوي، هر څه چې په زړه وي ژبه همغه وایي. یحیی بن معاذ رحمه الله فرمایي زړه د ډک لوښي په څیر دی او ژبه یې څمڅۍ ده. انسان ته د خبرو کولو پر وخت ډیر فکر پکار دی، ځکه ژبه همغه خبره خولې ته راوړي چې په زړه کې وي، هغه که خوږه خبره وي او که ترخه. تاسو د خپلو ژبو څخه د زړه دننه خوند داسې څکلی شئ لکه څنګه چې انسان په ژبه د نورو خوراکونو خوند څکلی شي. د ترمذي او د ابن ماجې حدیث دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه خلک کوم شی دوزخ ته دننه کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه ژبه او شرمګاه. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل انسان تر هغه وخته نشي سمیدلی تر څو یې زړه سم نشي او زړه یې تر هغې نه سمیږي تر څو چې ژبه سمه نشي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ته د هغو شیانو بشپړ ذکر کاوه چې دوزخ ته وړل کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ته وویل د دې خلاصه درته ونه ښایم؟ معاذ رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ولې نه یا رسول الله راته ویښایه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله مبارکه ژبه ونیوله او وی ویل د دې په اړه هوښیار اوسه. معاذ رضی الله تعالی عنه وویل آیا موږ به د ژبې له امله هم نیول کیږو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ ای معاذه آیا خلک به له ژبې پرته د بلې وجې نه هم دوزخ ته پړ مخې وغورځول شي؟ یعنی همدغه ژبه ده چې سړی تر هلاکته رسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې حدیث ته له لیدو وروسته تعجب دی د هغه چا په حال چې ځان له زنا، غلا، بدنظري، شراب څکلو او نورو بېلاریو څخه ساتي خو د ژبې حفاظت نه کوي. تاسو به ډېر خلک لیدلی وي چې دینداره او عبادت کوونکي به وي خو بیا هم د هغو له ژبو څخه داسې الفاظ راوځي چې یوه کلمه د انسان او الله رب العزت ترمنځ دومره لرېوالی پیدا کوي لکه د شرق او غرب ترمنځ پرته فاصله. ډیر خلک داسې دي چې ځانونه له بېحیایي فحاشي څخه ساتي مګر د دوی د ژبو له امله له ډیرو مړو او ژوندو څخه د حیا څادر ټولیږي. ځان به د بېحیایي نه ساتي، ځان به د فحاشي نه ساتي،
لاکن په ژبه به داسې کلمات راځي چې هم به مړو ته بد رد وایي او هم به ژوندیو ته بد او رد وایي. د مسلم او د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې په الله رب العزت او د آخرت په ورځ ایمان لري هغه ته پکار ده چې فلیقل خیرا او لیصمت، یا ښه خبره وکړي یا دې غلی کښیني. صحابي رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله ته زما په اړه تر ټولو زیات له کوم شي څخه ویره لري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې ژبې په نیولو سره وویل له دې څخه. مسلمان انسان ته پکار ده چې خپله ژبه په احتیاط سره وچلوي. یو صحابي خپل غلام یا وینځې ته وویل دسترخوان راوړه. له دې وروسته یې ورته یو بد نوم واخیست. بیا یې سم دواره وویل استغفر الله، ځکه چې هره خبره کوم په غور او فکر کوم، خو دا خبره مې په ناڅاپي او بې اختیاره له خولې څخه ووتله. علامه ابن قیم رحمه الله وایي د حرکت له لحاظه د بدن د نورو برخو په پرتله تر ټولو ډیره سپکه ژبه ده، خو زیان یې تر ټولو دروند دی. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خپله ژبه نیوله او داسې به یې ویل چې هلاک دې کړم. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځینې وخت انسان بې اختیاره د خپلې خولې څخه د الله رب العزت د رضامندي داسې خبرې وباسي چې له امله یې ده ته الله رب العزت لوړې درجې ورکوي، او ځینې وخت د انسان له خولې څخه بې اختیاره د الله رب العزت د ناخوښي داسې خبرې وځي چې له امله یې الله رب العزت دا انسان دوزخ ته غورځوي. علما لیکي چې د ژبې دوه آفتونه دي. کله یو څخه بچ شي نو همدغه شیبه په بل کې پرېوځي. دغه آفتونه په خپل وخت کې یو له بل څخه غټ آفتونه دي. هغه آفتونه دا دي یو د خبرو آفت او بل د سکوت آفت. څوک چې د حق ویلو څخه غلی پاتې شي هغه ګونګی شیطان دی او د الله رب العزت څخه سرغړونکی دی. همدارنګه که یو انسان ناحقه خبره وکړي هغه ویونکی شیطان او د الله رب العزت څخه سرغړونکی دی. ډېر خلک داسې دي چې نیکې خبرې هم کوي او د ناحقو څخه هم ډډه کوي. همدغه خلک په سمه لار دي. ډېر خلک به د قیامت په ورځ د غره په اندازه نیکیو سره راشي، خو که په ژبه یې په چا ظلم کړی وي هغه ټولې نیکۍ به یې ضایع شي. او ډېر خلک به د غرونو په اندازه له بدیو سره راشي، خو که په ژبه یې د الله رب العزت ډېر ذکر کړی وي هغه ټولې بدۍ به یې وبخښل شي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. جمادات او نباتات حمد ثنا وایي الله الله وایي الله الله. زمکې اسمانونه او هم عرشي معلا وایي الله الله وایي الله الله. سر او سپین ګلونه تل کړستا صفتونه تل، هر بهار او هر خزان وایي ستا شکرونه تل، وایي ستا شکرونه تل. لا اله الا الله لا اله الا الله. باغ دا که باغوان دا که بلبل دا که بورا وایي الله الله وایي
الله الله واړه جمادات او نباتات حمد ثنا وایي الله الله وایي الله الله زمکی اسمانونا او هم عرشی معلا وایي الله الله وایي الله الله واړه انسانان پیریان ستاف وحدانیت ګویان تانا ستار زاغوړي تابول رحیم رحمان تابول رحیم رحمان لا اله الا الله لا اله الا الله ټولې فرشتي تل هم آدم او هم حوا